دولسم د هغې آیاتونو نه چې په دې خبره دلالت کوي چې احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حجت دی. هغه دا دی چې قرآن موږ ته خبر راکړی چې هغه انسان مؤمن نه دی چې هغه د الله او د هغه د رسول د فیصلې نه اعراض کوي او مخ ته اړوي. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی سورة النور وسلوختم آیت کے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. دا خلق وی چې موږ په الله او په رسول ایمان راوړې او موږ اطاعت کوو، حال دا دی چې یو ډله د دوی نه د دې نه وروسته اعراض کوي. الله وی دا مؤمنان نه دي. بیا فرمایي چې کله الله او رسول ته راوبللی شي چې د دوی تر مابین فیصله وکړي، نو یو ډله د دوی نه اعراض کوي، او که چېرته د دوی دپاره او د دوی فایده وي په دې قرآن او سنت او د الله او رسول فیصله کې، نو هغه ډېر زر قبلوي. دې آیت کې الله خبر ورکړي چې هغه انسانان مؤمنان نه دي، کوم انسانان چې د الله د رسول د خبرې نه اعراض کوي او د الله د رسول د خبرې نه ګرځي. په دې آیت کې الله رب العالمین دا خبر ورکو چې کوم انسانان د الله د رسول خبره نه مني، نو دا انسانان مؤمن نه دی، او بیا د الله د خبرې نه وروسته د الله د رسول خبره ذکر کړې ده، او د الله د رسول خبرې نه دي مګر دا احادیث دي. دا دلیل دی چې احادیث د نبی علیه السلام حجت او واجب العمل دي. که داسې نه وی، الله به د هغه نه اعراض کوونکي انسان نه ایمان نه نفي کولی. دیارلسم دلیل د هغې د آیاتونو نه چې د احادیثو په حجیت واضح دلیل دی، هغه دا آیت دی چې کوم آیت کې الله رب العالمین موږ د دې نه منع کړي یو چې د الله او د الله د رسول نه به نه مخکې کېږئ. او مفسرینو د دغې آیت مطلب هم دا بیان کړی دی چې د الله او د الله د رسول مخالفت مه کوئ او د هغې د فیصلې نه مخکې فیصله مه کوئ. سورة الحجرات اول نمبر آیت کے اللہ فرمائی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله. اے د ایمان والا او د الله او د رسول نه مخکې کېږئ. رئیس المفسرین امام ابن جریر الطبری د عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما قول نقل کئی، وی چې د دې آیت مطلب دا دی چې لا تقولوا خلاف الکتاب والسنه، د قرآن او سنت خلاف خبره مه کوئ. امام مجاهد رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې فرمایي، وی لا تفتاتوا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیء حتی یقضیه الله علی لسانه. تاسو د الله د رسول باندې فتوا مه ورکوئ په یو څیز تر دې چې الله د هغه په ژبه فیصله وکړي. امام ابن جریر الطبری رحمه الله فرمایي، و هدایت مطلب دا دی چې تاسو په یو خبره د الله رب لا تعجلوا بقضاء امر من حروبكم او في دينكم قبل ان يقضي الله لكم فيه ورسوله قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله فتقضوا بخلاف أمر الله ورسوله. تاسو په هیڅ یو امر د جنگونو یا د دین په امر کې جلتی مه کوئ تر دې چې الله او رسول فیصله وکړي، هسې نه چې تاسو
د الله او د الله د رسول په خلاف فیصله وکړي. نو دې آیت کې الله رب العالمین موږ منع کړي یو چې تاسو د الله او د الله د رسول نه مخکې کېږئ مه، او د مخکې کېدو مطلب همدا دی چې د الله حکم نه وي او د الله د رسول حکم نه وي، تاسو د هغې نه مخکې حکم مه کوئ. نو موږ یې په دې خبره باندې مکلف کړي یو چې د الله او د الله د رسول حکم تابع شئ، او د الله د رسول حکمونه نه دي مګر احادیث دي، نو د ده د اتباع حکم دی. څوارلسم دلیل په حجیت د حدیث باندې، او دا خبره چې حدیث په عقاید او احکامو کې حجت دی او عمل کول ورباندې واجب دی. هغه دا آیت دی په کوم آیت کې چې الله رب العالمین د خپل رسول خبره منل د ایمان علامه ګرځولې ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منل د ایمان علامه ګرځولې ده. یعنی مؤمن باغه څوک وي چې د الله او د الله د رسول خبرې ته راوبللی شي او هغه ته لبیک ووایي او په سرو سترګو یې ومني. نو د الله کلام خو قرآن دی او د الله د رسول خبرې احادیث مبارکه دي. نو د آیت کې موږ ته مؤمن هغه چاته وایي چې هغه قرآن مني او حدیث مني. الله فرمایي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. الله فرمایي د مؤمن قول چې کله الله او رسول ته د دې دپاره راوبللی شي چې هغه د دوی تر مابین فیصله وکړي، نو د مؤمن قول به دا چې موږ خبره واورېدله او اطاعت یې کوو. الله وایي دا په حقیقي کامیابۍ کامیاب. څوک چې د الله او د رسول اطاعت کوي او د هغې الله نه یریږي، تقوا کوي، دغه کسان کامیاب دي. نو دې آیت کې الله رب العالمین د مؤمن دا علامه وګرځوله چې کله د الله او د رسول حکم ته دعوت کړی شي نو د هغې قبولوالی کوي او هغې ته سمعنا واطعنا وایي. او بیا یې خاص د دغې کسانو دپاره د کامیابۍ اعلان وکړ. الله ته رابلل مطلب د الله کتاب ته رابلل دي، او د الله رسول ته رابلل د الله د رسول احادیثو ته رابلل. ځکه په دې وخت کې موږ او تاسو ته بل څه نشته دی. الله رب العالمین څخه برای راست خبرې نه کېږي. د الله خبرې د الله په قرآن کې دي، او د الله رسول ذات مبارکه خو په ځمکه کې ده بندی، هغې ته د رابللو بل مطلب نه جوړېږي سوا د دې نه چې د هغې احادیث مبارکه دي، هغه ته سړی راشي او هغه ومني. نو دا یو قوي حجت دی په دې چې احادیث د نبی علیه السلام حجت دي، او هغه په احکام او عقاید دواړو کې حجت دي، ځکه دلته حکم عام کړی دی. پنځلسم د هغې آیاتونو نه چې په دې خبره باندې دلالت کوي چې احادیث د نبی علیه السلام حجت دی او په هغې باندې عمل کول واجب دي. هغه د قرآن کریم دا آیت دی چې قرآن کریم کې الله رب العالمین خبر ورکړی چې کله الله او د هغه رسول فیصله وکړي، به هیڅ کس له اختیار نشته چې دا مني او که نه مني، بلکې منل فرض ضروري او واجب دي. قرآن کې الله فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. او ندی جایز هیڅ مومن سړی او مومن زنانه لره چې کله د الله او د هغه د رسول فیصله وکړي چې د دوی دپاره د خپل حکم نه اختیار وي. الله فرمایي چې چا د الله او د رسول نافرماني وکړه دا په ښکاره ګمراه شي. نو دی آیت کې الله رب العالمین خبر ورکړ چې د مؤمن دپاره د الله او د هغه د رسول د فیصلې نه وروستو د منلو او نه منلو اختیار نشته، بلکې منل واجب دي.
نو د الله فیصله خو قرآن کریم دی، د الله د رسول فیصله چرته ده؟ هغه هم دا احادیث دي. او وجه دا ده چې د علما د تفسیر ذکر کوي چې د آیت د زینب رضی الله عنها په واقعه کې نازل شوی چې هغه سره د زید ابن حارثه د نکاح کولو خبره وه. د الله رسول حکم وکړ زینب ته چې د سره نکاح وکړه. زینب رضی الله تعالی عنها هغه د سره نکاح نه خوښوله، د الله رسول حکم و چې وکړه. نو ګوره د الله د رسول حکم و او د الله د رسول خبرې ته احادیث ویلی کېږي. الله دا فیصله وکړه چې څوک د الله د رسول فیصله ورته راورسېږي هغه له بیا اختیار نشته بلکې منل ضرور دي. امام ابن قیم رحمه الله اعلام الموقعین کې ذکر کوي وایي د آیت کې الله خبر ورکړه چې انه لیس لمؤمن ان یختار بعد قضائه وقضاء رسوله ومن تخیر بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبینا. هیڅ یو مؤمن لره دا جایز نه دی چې هغه د الله او د الله د رسول د فیصلې نه وروستو ځان دپاره اختیار موقع وګڼي او څوک چې وایي چې ما ته اختیار دی چې منم او که نه منم نو دی په ښکاره ګمراهۍ ګمراه دی.